سلامونه ملګرو، زه ورور راغیم. ملګرو، کله چې موږ د افغانستان نوم واورو نو زموږ په ذهن کې څه راځي؟ ښایي جګړه، غرونه، وراني یا طالبان. خو آیا پوهیږئ چې د دې دوړو او د بارودو د لوګي تر شا د افغانستان په خاوره کې داسې شتمني پټه ده چې د ټولې نړۍ جیوپولیټکس بدلولی شي؟ او خبره د تورو زورو ده، یعنی د خامو تیلو د هغه پیدا کول چې د نړۍ د زبرځواکونو خوبونه یې تښتولي دي. نن به د هغې سترې پروژې په اړه باندې لږ وغږیږو. چین او طالبان یې سره نږدې کړي دي. دا د آمو سیند کیسه ده. داسې پروژه چې که بریالي سول د افغانستان برخلیک بدلولی شي، او که ناکامه سول نو ښایي د یوې بلې سترې ورانۍ سبب وګرځېږي. سوال دا دی، چین ولې په دې وچ او خړو دښتو کې د میلیونهاو ډالرو لوبه کوي؟ د آمو سیند تر خاورو لاندې څه پټ دي، او دا به پر هندوستان او نورو ملکونو باندې څه اغیزه ولري؟ راځئ نن په دې ویډیو کې د دې لوبې هر پټ اړخ روښانه کړو. لومړی دا مهمه ده چې پوه سو آمو سیند اصلاً څه شی دی. آمو سیند د منځني اسیا د یو لویو سیندونو څخه دی. دا سیند د افغانستان او د هغه ګاونډیو هیوادونو لکه تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان ترمنځ طبیعي پوله جوړوي. خو د دې سیند شاوخوا سیمه چې د آمو سیند حوزه بلل کیږي یوازې شګه او ډبرې نه دي. جیولوجستان باور لري چې په دې حوزه کې د خام تیلو او طبیعي غازو سترې زیرمې شتون لري. تاریخ شاهد دی چې د دې پټې شتمنۍ پر سر د هر ستر ځواک سترګې دي. د شوروي اتحاد په 1970 او 1980 لسیزو کې دلته پراخې څېړنې وکړې. وروسته چې امریکایان راغلل، هغوی هم دلته سروې وکړه. ویل کېږي چې افغانستان دومره طبیعي زیرمې لري چې ارزښت یې تر $1 ټریلیون پورې رسیږي. خو د مسلسل جنگ او بې ثباتۍ له امله تر اوسه پورې